لغمان کې د 32,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د موټر ماشین د ګوټکو جوړولو کوچنۍ فابریکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مرغومي په 3 نیټه د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کټ سیمه کې د IOM یعنی مهاجرت نړیوال سازمان په مالی لګښت د راډا برنامې تر چتر لاندې او د کډوالو چارو ریاست په هلو ځلو د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د موټر د ماشین د ګوټکو جوړولو فابریکه رسما پرانیستل شوه چې پر مهال د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره د قرغیو ولسوال فرهاد ثاقب او د یو شمېر ادارو رئیسانو قومي مشرانو د سیمې اوسیدونکو هم برخه لرله. د لغمان د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر پر وینا د کورني اقتصاد د پیاوړتیا او د کوچني کاروبار په موخه د موټر د ماشین د ګوټکو جوړولو فابریکه چې ټولیز لګښت پرې 32,000 امریکایي ډالر راځي د فابریکې ټول تجهیزات پکې شامل دي. د کډوالو رئیس زیاته کړه چې د دې فابریکې له لارې به زیاتو خلکو ته د کار زمینه برابره شي او هم به نور ولایاتو ته صادرات کیږي. د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د یادې فابریکې په جوړولو خوښي وښوده او هم یې له IOM موسسې څخه مننه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. د ولایت مرستیال وویل په هېواد کې د بیکارۍ د مخنیوي او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول کولی شي چې د ټولنې په اقتصادي پیاوړتیا کې مثبت تغییر رامنځته کړي. په ورته مهال د قرغیو ولسوال فرهاد ثاقب او مولوي رفیع الله هم له مرستندویه موسسې مننه وکړه چې د کوچني کاروبار او خلکو ته د کاري زمینې په برابرولو کې فابریکه جوړه کړه.